د هرات پولیسو په ځانګړې قطعه کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دغو ځواکونو قمندان وایي چې دی او تر امر لاندې ځواکونه یې له هیواد او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي. ما به سر به مال از وطن خود آماده هستیم که دفاع کنیم و هر تجاوزگری که در افغانستان تجاوز کند و انشاءالله العزیز ما به مشت محکم در دهان او میزنیم. ما همه ما آماده جهاد هستیم، آماده دفاع از ملت و دفاع از قرآن، دفاع از مردم مظلوم افغانستان هستیم به هدایت امیر المؤمنین حفظ الله تعالی. په همدې حال کې د هرات پولیسو د ځانګړي قطعې ځواکونه ټینګار کوي چې د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او له هیوادوالو څخه د ساتنې په لاره کې تر هغې مبارزه کوي چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي. موږ الحمدلله خپل مشرانو ته لبیک وایو، د سر او مال په بدله کې ټول مشرانو ته اماده یو چې دوی هر امر وکړي. موږ ورته انتظار یو چې دوی سم وخت موږ ته امر وکړي او ټول ولس ته مو دا پیغام دی چې موږ ستاسو و خدمت ته حاضر یو. لکه څنګه زه 25 کلو کې موږ د اشغال په مقابل کې جهاد وکړ، د هغو سره مو همدردي وکړه، همدا رقم اوس هم ورته ولاړ یو. او ګاونډیانو ته بالخصوص په پاکستان ته مو دا پیغام دی چې ګوره موږ خپل امتحان ټول ګاونډیانو ته ورکړی دی. لکه څنګه چې په تیر کې موږ دا ثابته کړې، اوس همدا رقم موږ خپل مشرانو ته انتظار یو چې هر امر وکړي. ستاسو په مقابل کې موږ پر سر او مار باندې ولاړ یو او ستاسو سره جنګیږو. پیام ما برای فوج پاکستانی است که ما این یونیفرمی که بر تن کردیم یا انشالله که ایر به خون شهادت رنگین میکنیم یا مشت کوبنده به دهان ازما میزنیم. انشالله همان ما افغان بودن باز اونو میفهمن میدانیم که چه رقم افغان هستیم. ما انشالله تا یک قطره خون که داشته باشیم از این سرزمین، از این امارت اسلامی، انشالله ما دفاع میکنیم. الحمدلله زموږ د داخله وزارت د هرات ولایت د قطعه خاص ځواکونه د پاکستان د رژیم په مقابل کې د خپل امیر او امر ته انتظار دي ترڅو د امیر لخوا امر ورته وشي او دوی د افغانستان ټول ولس ته ډاډ ورکوي چې تر هغه به ستاسو د سر مال عزت لپاره. د یادونې ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د تیرو څو ورځو په ترڅ کې له پاکستاني رژیم سره په جګړه کې توانېدلي څو هغوی ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي او لویې لاسته راوړنې ترلاسه کړي.